سلامونه ملګرو، جوړ تکړه په دې هیله چې روغ وئ. لا هم په دوبۍ کې یم او دوبۍ خو درته معلومه ده ځکه ډېر ویډیوګان مې درلېږلي دي. نور مو ډېر سر نه خوږوم په دې دوبۍ او په شارجه او په دې باندې، خو په عربي متحدو اماراتو کې یو دا دوبۍ ده او په دوبۍ کې زما د وطن خلک را سره دي. ما خو درته ویل چې وطنداران به پیدا کوم هر چېرته افغانان پښتانه، نو دا دي دغه پښتانه را سره دي. دا د په اصطلاح دا د ډیورند د کرښې غاړه کې دي، خو افغانان دي. نو د دوی سره غواړم چې د دوی په ژوند باندې لږ څه وغږېږم. جهانزیب را سره دی او نایاب را سره دی او قاسم را سره دی او زه خو سپین تڼی یم. نو راځئ چې وغږېږو ملګري. اول خو ستړي مه شئ. بل درته وایي چې په دا وطن کې د ژوند څه رقم دی، سخت دی یا سون دی، څرنګه چل دی؟ ځکه موږ ته خو چې خلک جمع کوي چې هر څه ګل و گلزار دي، هغه اصلي کیسه تو سره ته وکړئ. یاره تڼی صاحب داسې دو چې دا وطن د عربینو وطن دی. په دې کې بېشکه چې ګرمي هم سخته زیاته دو، یعنې هغه د ګرمۍ درجه په 50 کې دو. زاري خبره ده چې دلته کور کړل، بیا پښتانه کور کړل، ځکه چې دوی د ترانسپورټ سره د لارۍ سره د ګاډي سره یا د لوسې پښې مزدوري سره تړلي دي. نو ژوند خامخا سخت دی. دومه خبره ده چې په دغه ملک کې تو ته هغه د شهریت هم نه میلاویږي. ته که 100 کاله تېر کړې که 50 کاله تېر کړې، 50 کاله نه بعد درته وایي چې ته درېمه به چې څومره دې ګټلي دي دا در سره یوسه او میشته دې څومره خدمت وکړه، څومره مزدوره دې وکړه، بس هغه دغه هم راکافي. نو خورۍ پکې زیاتې دي بېشکه، خو که چیرې موږ یو تکنیکي یا باهنره خلک چې د جدید ژوند سره تړلي وي، پوه خلک وي، هغه کارولی شي، بیا هم ژوند لږ سوکه وي. هغه دومره سختۍ نه وي. مخکې دې نه چې مخ ته لوړ شي، خپله تاسې څه کوئ، څه مصروفیت لرئ راځي؟ موږ بېشکه دا 3 4 5 ملګري، نایب خان او قاسم صاحب او یو دوه نور ملګري هم دي، د ټیکنیکل کمپنۍ هم جوړه کړې ده. لایسنس هم ټریډ لایسنس هم کلوز کړی دی چې په هغه کې یو د بلډینګ درول نه کي، کنسټرکشن چې ورته وي هغه درول نه کي، نور بلډینګز کې نه چې څه چارې وي هغه ته هم دغسې ته هم په همدې کار کې بوخت یې ورسره او همدا رقم د ته د خپله تجربه راته ووایه څنګه درته ښکاري؟ ځکه ما ورته چې مخکې خبرې کولې ته خو په دې ټکنالوژۍ کې نام خدای تکړه یې، آسان دی که سخت دی دلته د کار کول او د ژوند کول؟ کار خو مطلب ظاهره خبره ده چې ګران وي، مسافري وي، له خپل وطنه لرې یې، خو بهرحال چې لږ د په لاس کې هنر وي یا لږ عقل د کار واخلې، بیا کار اسان هم دی. موږ سره د نورو قومو مثالونه شته، لکه دلته کیرلا والا خلک دي، د انډیا خلک دي، دا نه د فلپین خلک دي، افریقن دي. نو هغه ټکنیکي کارونه کوي او هنر یې له ځان سره راوړی وي، نو هغه دومره کار نه کوي چې څومره زموږ پښتانه کوي. زموږ پښتانه ډېر سخت کار کوي. په دې وطن کې څومره ګرمي ده، دوی په دا ګرمي کې ډېر سخته ګران کارونه کوي. خو خبره دا ده چې یا د تکنیکي علم سره نسته یا زده کړې نسته ورسره، نو خالي د مزدور کار غوندې کار یا ډرایور. نو موږ سره ستونزه داسې وې ده چې زموږ د وطن خلک موږ چې چا سره تکنیک نسته یا چا سره هنر نسته، موږ ها خلک دلته رالږي. او ته راته وایې قاسم جانه، ته فکر کوم مخکې دې راته ویل چې ته په ټولو کې هغه څوک چې ډېر مخکې راغلی او کارونه دې هم سخت کول او تر اوسه پورې اوس لږ ښه شوی یې که څنګه که اوس هم سخت کارونه کوي؟ ډېره مننه تڼی صاحب. خبره داسې ده چې زه راغلی په 1 نیمې کې یم، 1 نوي په 1901 نیمې د 11 میاشتې 11 تاریخ و چې د ابوظبي په ایرپورټ زه راکوز شوم. نو ماشوم به وي که څنګه؟ اوس هم ځوان یې؟ نو دا برېتونه مې بالکل هسې سره ویښتان پرې راغلي وو. زه به کوشش کوم چې په خپله لهجه کې درته خبرې وکړم. په اردو باندې خلک نه پوهېږي او پښتو وایي، یو څو ټکي که داسې پکې راتله مجبوراً او نه خیر ده، هغې باندې دوی هم پوهېږي او زه به هم کومک کوم. میرا اردو بہت اچھا زه په 1 نیمې کې چې رالم نو زما خپله ذهنیت یې داسې را جوړ کړي وو، زموږ چې کوم خلک راغلي وو دلته زموږ خاص کار پښتانه، او چې ګویا پښتون خالي د سخت کار لپاره پیدا دی، یعنې سخت کار به کوي. لیا په دا امارتونو کې چې کوم سخت کار وي، ولې تر دې چې له مخه راغلي وو زموږ اکاګان د کلي خلک هغو هم دا کړي وو، بس هغه ذهن داسې جوړ و چې بس پر دغه لاین به ځئ. بیا ما لږ فکر وکړي یارانو دوستانو له ملګرو سره چې یاره دا خو ډېر سخت کار دی، دا خو نه دي کول پکار، څه د راحت په مزدوري کې لږ د راحت کار کول غواړم. په 1905 نیمې کې بیا ما
د موټروان یعنی د ډرایوینګ لایسنس مو واخیست. دومره ترقي دې وکړه چې اله موټروان را سره مخالفت وکړو ډېر هغه وویل چې نه دا خو ته بادشاهي غواړې، ته خو مزدورۍ ته نه یې راغلی، دا خو ته بادشاهي غواړې. نو ما ویل پاچا هم انسان یې ظاهره خبره ده، نو زه خو هم د راحت غواړم. بیا مې د ډرایوینګ لایسنس ترلاسه کړو د 5 نیمې کې. بس بیا هغه وخت زه بیا په مختلفو کمپنیو کې په یوه کې په بله کې تر اوسه پورې هم دغه کار کوم. خو بیا ما یو دغه فایده وسوه چې له دغه کار کې زما له مختلفو خلکو سره واسطه راغله د دې ملک کې. اماراتو ته خو د دنیا هر څوک راځي، انګریزان راځي، د هندوستان خلک راځي، د کوریا راځي، د جاپان راځي. نو په هغه وجه باندې مختلف کارونه مو وکړل. بیا چې دا کم اوس نوی نسل لکه د نایب خان او د جانزیب خان چې راغله، هغو چې به یې دا تاسو به ټوله زندګي لا د بل ملازم یې ولې به سختې چارې کوي، دې کې نه شل کېږي، دا کې نه کېږي. تا خپل عمر ټول تېر کړو، 25-28 کاله دې تېر کړه. نو بیا هم دغه لایسنس او دا کاروبار ودیشې ته مخ واړولی. زما اوس ارمان کوم ځان چې ما ولې ودیشې ته مخکې توجه نه کړه. چې څه د یو متل یې تېر کړی دی چې کاشکې چې اول اخر اخر وای بس دا افسوس دی. اوس عمر تېر شو لکه جاذب خان چې درته وکړه خبره. خیر یو تلیفون دی خو هغه به بیا ځوابوو، پسې پروا نه لري. ته دا راته ووایه چې د مرکې چې اوږدې شي بیا خلک ستړي کېږي. لنډ دا راته ووایه چې اوس خو پوه شوم ما د نورو افغانانو سره د پښتنو سره چې خبرې وکړې دلته ډېر سخت دی د ډېرو دپاره، لکه چې تاسو اشاره وکړه دلته 3.5 لکه یوازې افغانان اوسېږي په دې عربي متحدو اماراتو کې. د ویزې مشکل لري، د پاسپورټ مشکل لري، د کار مشکل لري، پیسې ډېرې کمې ورکوي او په یوه کوټه کې 10 نفره اوسېږي. زه په دې خبر یم، خو څه کول پکار دي چې څنګه دغه ژوند راښه شي او هغو خلکو ته څه پیغام دی چې له هغه ځایه رادرومي او خواریو مزدوریو ته چې اقلا دومره خو په ښي لاس او کیڼ لاس باندې پوه شي که څنګه؟ زما خو تجویز دا دی چې ماشومانو ته د ځوانانو ته د هنر ورکړي، چې هنر واخلي. دلته یې بیا ځای هم شته او هر ملګرو د هنر مطلب دا نه دی چې ډول او اتڼ دې زده کړي. د هنر مطلب مسلک دی، یعنی چې خپل په خپله رشته کې په یوه برخه کې کار وکړي. هو بالکل. نو چې هنر زده کړي او بیا راسي، بیا دلته ځای هم شته او قدر یې هم شته. موږ تر نورو قومو ډېر تکړه خلک یو، ډېر په هر شعبه کې موږ ډېر مخ ته تللي یو. خو خالي د لاس کار او د مزدوري کار او د سختې ورځې کار باید موږ نه وکړو، باید موږ هنر ترلاسه کړو او دا دوه ملګري خو په پښتونخوا کې ډېر پاتې شوي دي. ته په افغانستان کې ډېر وخت تېر کړی دی، ته ډېره تجربه لرې. د افغانستان د پاکستان شوه، د دغې عرب شوه، ته څه فکر کوې د ښه کېدې په طرف ته څه باید وشي؟ یاره داسې دو چې افغانستان ته زه تللی بېشکه چې بر ملک کې مشته وي نو په دا کرخه په 2 غوړی خوري که نه. نو په دا 2 غوړی مې دا تجربه شوې دو چې د پښتنو وطن ډېر زیات پراخ وطن دی. که صرف د میش جنگلات و زراعت دا محفوظ شي، یعنی په دا باندې میش چار وکړي، زه دا وایم چې میش د عربو ملکې ته د مزدورۍ پوره د تاک ضرورت نشي پیش. او دومه کیسه دا چې په خپل وطن کې داره هنر ولري چې د خپل چې کوم وسایل دي زراعت ته جنگلات ته. زه مثال دا درکوم چې دلته په یوه کمپنۍ کې د فرنیشنګ کمپنۍ دې ته وایي چې دا نه په د بلډینګز کې چل میش هم دغسې کمپنۍ دي. یعنی یوه تاخته 9 میټر تاخته په 1000 درهم باندې او دا د څړۍ چې اوک ورته وي په انګریزي کې یا نشتر ورته وي د دغې د داړې نه جوړه شوي. نو میش نشتر یا څړۍ چې دو هغه اور پې بلوي، کویله ځینې جوړوي. نو هغه کې میش سره مشینري نشته، کارخانه نشته چې هغه څړۍ میش هغه کې پالش یې کړي، هغې ته یې جوړې کړي او هغه دا ملکینه ته د نورې اروپا ته یا نور ملکینه ته میش ولږي. نو میش ډېرې پیسې. ډېره مننه. تلیفونونه رسېدي د خلکو نه پرېږدي. بس خدای د پښتانه افغانان په هر ځای کې ډېر لري، زیات دي وي، زنګونه دي وایي راځه اخوا مې کش کوي دېخوا مې کش کوي، خو پیغام د خلکو ورسوه. زما کار یې خلاص کړه، زما کار یې اسان کړه. مننه ملګرو.